موږ دلته د افشار مرکز ته مراجعه کړې ترڅو الکتروني تذکره ترلاسه کړو. اوس په ټوله نړۍ کې حکومتداري چې د الکتروني حکومتداري شوی او د الکتروني حکومتدارۍ دپاره تذکره الکتروني یو اصل دی. نو اول سر کې باید سړی هغه الکتروني تذکره ولري ترڅو نورو برخو کې الکتروني حکومتداري په مخ لاړه شي او هر څه اسانه شي. موږ چې اوله کې مراجعه وکړې ټولو مامورینو او د ادارې پرسونل څخه راضي یو. زموږ کارونه ښه په وخت ترسره کېږي او انشاءالله ټول خلک د دې نه رضایت لري. کله چې موږ اسناد دلته یو شخص نه اخلو نو کال سنټر یو بخش لرو او کال سنټر ورته زنګ وایي. کال سنټر ورته عامه پوهاوی ورکوي چې ځان سره تذکره راوړه، ځان سره کم ضروري اسناد دی هغه راوړه. نو اسناد چې کله دې نه اوکې شي تثبیت هویت پې کار کوي او پروسه مخکې ځي. زمونږ ټارګېټ دغه د 500 نه تر 200 پورې د روزمره کار کېږي. انلاین خلک ثبت نام کوي راځي. ټولو ولسونو ته خصوصا د افغانستان کوم وګړي دي د ټول ته زما پیغام دا دی چې برقي تذکره یوازینی کارت دی چې د ټولو ناخوال نه موږ بچ کولی شي. که هغه د امنیت لحاظې د استلامونو نه به خلاص شو چې یعنې لس استلامه یو څوک وظیفه اخلي او لس استلام ورکړي مختلفو شعبو ته، هغې نه خلک چې تذکره برقي واخلي په دې کې هر څه ټول سیستم درجیږي. او انشاءالله زموږ د همکاران ټول په خپل صدق او خپل هغه ایماني او د ځوانۍ کومه انرژي ده د مراجعینو سره په ښه احسنه توګه باندې مخې ته وړي. مراجعین ته عامه پوهاوی ورکوي او هغې خپله کم ضروري اسناد دي هغه موږ ته تسلیموي. انشاءالله تر اوسه پورې خو هېڅ مشکل نه دی پیدا شوی. انشاءالله چې مشکل پیدا شي په ښه توګه یو کارمند هغې سره ښه برخورد کوي او هغې ته خپل هغه اسناد ترې ضرورت مطابق کوم اسناد دي هغه ترې راخلي او کار پرې مخې ته بیوړي. زه د دې ملي پروسې نه حمایت کوم او تر اوسه پورې خو ډېره چټکه روانه ده. هغه کومې ستونزې چې وې هغه حل شوي دي او زه چې دلته د مرکز ته راغلی یم د افشارو مرکز ته، نو په د مرکز کې هم کارونه په ډېر چټکۍ سره روان دي او د هر کس کارونه ډېر ښه پر مخ ځي. د ما پیغام د ګران هېواد افغانستان خلکو ته دغه دی چې تر څو زر تر زره خپلې الکترونیکي تذکرې لاسته راوړي. د افغانستان په سطحه په ټولو قریو قصباتو کې ټول افغانانو باندې دا غږ کومه چې دوی راسي دغه مراکزو ته خپل ولایتو مرکزي ادارو ته یا مرکزي سیمو ته دي چې د افغانستان د دولت تر حاکمیت لاندې دي ځان ورسوي او د تذکرو نه ځان مستفید کړي تر هغو له دغه پروسې نه شاته پاتې نه شي.